د شخصیت مفهوم. شخصیت د ارواپوهنې په علم کې تر ټولو پیچلی او پارونکی بحث دی او په ورته وخت کې زړه راښکونکی او اړین هم ګڼل کیږي. د شخصیت د مطالعه کولو اساسي محور چاپیریال، طبیعت او په بشري طبیعت پورې تړلي ټول ټولنیز عوامل دي. نو ځکه خو څېړونکي دغه پیښو ته او په ځانګړي ډول د انساني طبیعت پیچلو او د څېړنې وړ ټکو د بېلابېلو پوښتنو سره مخ کړي دي. کله چې د شخصیت څخه خبرې کیږي نو د یو شخص ځینې ځانګړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې هدف ورڅخه په شخص کې په ټوله کې موجود صفتونه وي. همدارنګه د شخصیت په مفهوم کې د یو فرد ټول هویت، یعنې ټولې هغه ځانګړتیاوې چې د بل شخص څخه پرې توپیر پیدا کوي نغښتې دي. نو دا معنا سوه چې کله هم دوه انسانان داسې نسو پیدا کولی چې د شخصیت له مخې د ټول صفتونه او ځانګړتیاوې سره یو ډول وي. د شخصیت محسوسېدونکو اړخونو ته په کتنه چې له پخوا څخه ورباندې د ځینو لارو او وسایلو په اساس د شخصیت ټول کېدی، ځینې داسې اړخونه هم شته چې په اسانۍ سره پرې شخصیت نسي ارزول کېدلی، لکه د ارګانیزم کورني محرکات او انګیزې. که هر څومره د هر شخص شخصیت د ځینو صفاتو او ځانګړتیاوو څخه ورغېږي، خو په فردیت کې یو انسان شته چې په ټوله کې د یو انسان هویت ته له بل سره توپیر ورکوي. د هغه اهمیت او ارزښت له مخې چې یو صفات یې د پرتلنې له نظره پیدا کوي، کله هم یو له بل سره ورته نه دي. پوهانو د خپلو مطالعاتو، ځانګړو نظریو او تجربو له مخې چې د شخصیت په اړه یې کړې، شخصیت ته هم بېلابېل تعریفونه کړي. د بېلګې په توګه د ارواپوهنې په یو کتاب کې د شخصیت تعریف په دې ډول شوی: شخصیت د شخص له ډول، ځانګړتیاوو، سلوک، رواني وضعیت، علاقو، استعدادونو، وړتیاوو او جوړښت څخه عبارت دی چې د ټولنیزې وضع سره یې د جوړښت له لحاظه په نظر کې نیول کیږي. شخصیت د یو شخص د ټولو خصوصیاتو څخه عبارت دی. د شخصیت کلمه لا هم د ارواپوهنې د عالمانو ترمنځ یوه د بحث وړ مسله ده، په دې معنی چې ارواپوهانو د شخصیت د تعریف په مسله کې تر اوسه هم د یو واحد تعریف په وړاندې کولو موافقه نه ده کړې. که فکر وسي نو موافقه نه لرل او یا هم د نظریاتو توپیرونه دا معنا لري چې شخصیت د تعریف او پیژندلو وړ نه دی، بلکې د دې معنا چې دا دومره پراخه مفهوم دی چې په یو لنډ تعریف کې نسي ځایېدلی. نو ځکه خو تعریفونه ډېر او بېلابېل دي. سره د دې چې د یو واحد او قانع کوونکي تعریف موندل چې ټول پوهان قانع کړي سخت دي، په دې چې د شخصیت ټاکل د انسان لپاره مختلف او پیچلي کړه او کردارونه په بر کې نیسي. له بله اړخه د هر فرد کړه د وخت او ځای په تغییر سره تغییر مومي. همدغه پرله پسې پیچلتیاوې او تغییرونه یوه ارواپوه د یو واحد او نسبتا ثابت تعریف په پیدا کولو کې خورا ستونزو سره مخ کوي. خو بیا هم ګڼو ارواپوهانو د یو امریکایي ارواپوه ګاردن وړاندې کړی تعریف نسبتا پراخ منلی. هغه وایي: شخصیت یوه لاره ښودونکی سازمان دی چې د انسان اندرون کې د یو ځانګړي او بې ثباته سلوک چې په جوړښت کې رواني او جسمي سیستمونه شته او د چاپیریال سره د جوړښت لوری ټاکي تشکیل شوی دی. شخصیت د خپلو اړوندو ټولنیزو او ځانګړو ځانګړتیاوو په څرګندولو سره په فکري، عاطفي او ارادي کیفیتونو کې څرګندیږي. د یوه شخص د شخصیت ماهیت یوازې فزیکي طبیعت پورې نه، بلکې د هغه ټولنیز قشر پورې اړه لري په کوم کې چې ژوند کوي. شخصیت چې په انګلیسي کې پرسونالټي بولي، د لاتیني له پرسونا لفظ څخه اخیستل شوې کلمه ده. پخوا به یې د پرسونا لفظ هغه چاته کاراوه چې د سټیج پر سر به یې مخ ته نقاب اچاوه او ځان ته به یې د درواغو یوه څېره غوره کوله. ټولنیز ارواپوهان شخصیت د جوهر او ذات څخه بولي چې د یو ځانګړي چلند او سلوک لامل ګرځي، او شخصیت د نورو په نظر د یو فرد له ځان ښودنې څخه تعبیر کوي، او یا په بل عبارت هغه باطني او ذاتي عناصر چې د شخص کړه وړه په ځانګړې بڼه بدلوي شخصیت ورته ویل کیږي.